فرعون سلور سوا کاله بادشاہی کړې وه، سلور سوا کاله، او په سلور سوا کاله کې په سر کې نو درد شوی، په سر ګیره سپینه شوه. چې ګیره سپینه شوه، حامان د وزیرو ویل ګیره مې سپینه شوه، خلک به وایي چې خدای سپین ګیره شو. ویل پام چې د خدای نه توبه ونه باسي، زه به درته د دې علاج وکړم. نو د خضاب ایجاد حامان وکړو، دا تورې وسمې مسمې چې دي دا یې ولا جوړ کړه او په ګیره یې ولګول، د توروالي نه زیات چمک پکې پیدا شو. ویل پام چې د خدای نه توبه ونه باسي. موسی علیه السلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون، او موسی علیه السلام د دریاب غاړې ته ورسېد، نو اسمان ته وکتل چې خدای اوس به څه کیږي. رستو فرعون او داغه لښکر دی او مخکې دریاب، اوس به زه څه کوم؟ نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاک البحر، په دې امسا دې دا دریاب ووهه. د په امسا چې دریاب له ګزار ورکو، په دریاب کې 12 لارې جوړې شو. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو. علامه ابن خلدون وایي چې کومې لارې کې چې خلق روانو نو د اوبو دیوالونه، دا لار دا دلته د اوبو دیوال دی، بل لار دا بیا د اوبو دیوال. دې لار کې چې کوم کسان روان دي نو هغې ډکې راله چې هغه اخوانه لارې والا ملګري جوړ اوبو یوړه، نو الله د اوبو په دې دیوال کې ورته کړکۍ جوړې کړې. کړکۍ نو دوی به په لارم روانو، په کړکۍ کې به خپلو ملګرو تم کتل. یعنی الله دومره رنجش هم د دوی نه برداشت کول چې تاله ما په دریاب کې لاره درکړه، نو دا خو ماله ګرانه نه ده چې ته ملګري تم ګورې او په لار کې روان. نو په دریاب اوبو کې ورته کړکۍ جوړې. دی پورې وته فرعون چې راغی د غاړې ته نو ودرېد او پوه شو چې تباه کېږم. قوم ورته ووایي چې ورځه ورپسې که نه، ته څنګه خدای؟ نو غیرت ونیو. ښه ورته پته وه چې موسی په حقه ده او زما نن د تباهي ورځ ده. عزیزانو که خیال وکړئ زمونږ په دې ملک کې په هغه بني اسرائیلو مونږ کې د 19-20 فرق نشته. 19-20 ښه پوهېږي چې زه په غلطه یم، زه په ناروا یم، ښه پوهېږي، لیکن جهل ټینګ کړي، اسلامي عناد ټینګ کړي وي، د مولا دشمنۍ ټینګ کړي وي، لکه فرعون د موسی دشمنۍ ټینګ کړی و. خدا زما په کور کې لوی دی، اوس به زه د ده پیغمبري منم. دا زما په غیږ کې لوی دی، زه به د ده پیغمبري منم. نو فرعون د موسی عناد ټینګ کړی و، کینی ورته پته ولګېده چې نن زه تباه کېږم. ورکو شو، خو چې د دریاب دې منځ ته شو، الله اوبو ته وایي چې وینیسه. اوبه پې داسې شو چې وینیو، ده دا سر د اوبو نه رابهر کو او موسی علیه السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړ او تماشه یې کول چې اوس به څه کېږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اے بنی اسرائیل هغه ورځ را یاد کړئ چې ما نجات درکړو تاسو له دغه دریاب نه، چې په کوم دریاب کې مې فرعون سره د قوم غرق کړو. 12 لارې مې درته پکې جوړې کړې، بیا مې د اوبو په دیوال کې درته کړکۍ جوړې کړې. فانجیناکم،
द दरियाब न में तासुल निजात दरग व अगरकना आल फिरऔना फिरऔन में सरद आला पाओबो के गर्क व अंतुम तंजुरून हाल दादे चितासु द मूसा अलैहिस्सलाम सरा वलाड़ वई द दरिया पगाड़ा और तासु तमाशा कवला तासु वर्तकत चिस्तासु मख के मिदा दुमरा अजीम कुव्वत रऊनी दुमरा लोए ताकत मालिक में रऊनी